دا یو مالی عبادت دی لکه مالی عبادتونه نور چې کم فرض او لازم عبادتونه وي لکه زکات دی یا بل وخت سرسایه ده د هغو دپاره هم شرطونه وي په هر چا نه وي فرض نو دارنګه په دې اختري کې هم شرطونه شته که هغه شرطونه په چا کې موجود شول بیا د اختري حلالول په هغه باندې لازم دي د اختري دپاره یو شرط دا دی چې مسلمان به په مسلمان باندې دا اختری لازم دی او بل شرط دا دی چې سړی به مقیم وي په خپل کور به په سفر به نه روان که چیرې یو سړی په سفر کې و نو په هغه باندې اختری نه دی لازم که چیرې په سفر کې یو ځای د اقامت نیت وکړي په یو ځای کې یا د 15 ورځو د تېرولو نیت وکړي نو بیا په ده باندې اختری لازم دی که یا په دغو 3 ورځو کې راغی خپل کور ته نو بیا اختری په ده باندې لازم دی او که نو روان و دی نو بیا د اختري څخه خلاص دی او بل شرط یې دا دی چې بالغ به وي په کوچني باندې کوچنی کمال هم ولري خو لیکن بیا هم اختری په هغه باندې لازم نه دی او بل شرط یې ازادوالی دی ازاد به یې په مرۍ باندې اختری لازم نه دی او بل شرط یې دا دی چې د نصاب مالک به وي نصاب که څوک مالداره نه و د اختري دپاره چې کومه اندازه پیسې ضروري دي دونه مال د یو چا سره نه و نو بیا هم اختری په هغه کس باندې لازم نه دی او نصاب د سرو زرو نصاب 80 ګرامه سره زر چې د چا سره موجود وه نو په هغه باندې اختری لازم دی 80 ګرامه سره زر او سپین زر که د چا سره 612 ګرامه سپین زر موجود وه نو بیا په هغه باندې اختری لازم دی او که پیسې د چا سره وي یا نور مال چې هغه د ضرورت تر اندازې زیات مال و نو بیا په هغو کې دا شرط دی که هغه پیسې یا هغه نور سامان که هغه د سپینو زرو د نصاب قیمت ته رسېدلی 612 ګرامه سپین زر چې څونه قیمت لري که دونه اندازه پیسې د چا سره وي بیا په هغه باندې اختری لازم دی 612 ګرامه په کالدارو باندې 55,000 روپۍ 55,000 روپۍ چې د چا سره وي نو په هغه باندې اختری لازم دی او په سامان کې تر ضرورت زیات سامان هغه ټول حسابل کېږي په دې نصاب کې مثال په طور د چا سره کالي وي جامې وي نو 3 جوړه کالي د دې نصاب څخه وتلي دي تر 3 جوړه چې زیاتې جامې وي نو هغه ټول به حسابي هغو ته به هم حساب کوي دارنګه د کور نور سامانونه دي نالۍ دي نور شیان دي نو دغه هم تر ضرورت زیات دا هم حسابل کېږي نور تر ضرورت چې کم شی زیات یې که راډیو یې که ټیپ یې دا په ضرورت کې نه دی داخل دغه ټول شیان په نصاب کې حسابل کېږي چې دغه نصاب یې دې 55,000 اندازې ته ورسېدی نو اختری کول په دغه کس باندې لازم دی اختری به کوي او بیا په اختري کې اختری په یو څو شیانو باندې جایز دی په پسه باندې بزې باندې دارنګه په غواو په غویو په اوښ په اوښانو او په ګامیشو په دغو شیانو باندې اختری کول جایز دی په نورو په مرغانو باندې په چرګه په اوسۍ باندې یا دارنګه نور حیوانات په هغو باندې اختری کول جایز نه دی په دغو شیانو سره چې چا اختری وکړي نو دغه اختری کول صحیح دی او بیا په پسه کې یو کس دی دا معلومه خبره ده او په غویې کې 2 کسان سره شریکېدلی شي او په دې اختري کې بیا ضروري دا ده یو شرط دا دی چې د پسه یا بل شی چې دی خیراتوي د هغه به غوږونه وي که چیرې داسې و یو اختری چې غوږونه یې بلکل نه وه پیدایشي نو په داسې حیوان باندې اختری کول جایز نه دی که یې غوږونه وه او کوچني وه نو بیا هم اختری کول ورباندې جایز دی که یې غوږونه پرې سوي وه نو که تر نیمۍ ډېر پرې سوي وه یا نیم پرې سوي وه نو بیا اختری کول ورباندې جایز نه دی که تر نیمۍ زیات روغ وه یا نیمۍ روغ وه نو بیا په دې باندې اختری کول جایز دی او د ښکرانو په باره کې یې مسله دا ده که ښکران که یو مات یا دواړه که د اوله سره ښکران نه لرل نو هم اختری ورباندې جایز دی او که لرله مات سوي وه نو که سر ته تاوان نه ورسېدلی د بیخه که نه وه مات سوي که داسې مات سوي وه د بیخه
چې سر ته یې تاوان رسېدلی و نو بیا اختری په دې حیوان باندې جایز نه دی. او که چیرې سر ته تاوان نه و رسېدلی نو که اشکران دواړه مات وي که یو مات وي په دواړو حالاتو کې په دې حیوان باندې اختری کول جایز دی. او بل د سترګو په باره کې دا شرط دی چې سترګې دواړه یا یوه سترګه که دونه کمزوره وه چې تر نیمه اندازه کمه وه د دې تر نیمه اندازه کم سوی و یا نیمه اندازې ته رسېدلې وه که یوه سترګه یې که دواړه نو بیا په دې حیوان باندې اختری کول جایز نه دی. او که چیرې داسې و چې تر نیمه یې دید لږ کم سوی و نو بیا اختری کول ورباندې جایز دی. د دې د معلومولو طریقه دا ده چې یو حیوان به یو څوک وږی کړي چې کله یې وږی کړي یو دوې یا درې ورځې وږی دی وساتي بیا دې وروسته راولاړ شي چې کومه سترګه یې عابجنه ده هغه سترګه باندې یو پټي ور ولګوي په یو طریقه دې پټه کړي او هغه سمه سترګه دې ور پرېږدي لرې دې ودرېږي ورته واښه دې ور ښکاره کړي د کومه ځایه چې دې حیوان هغه واښه ولیدل هغه اندازه دې معلومه کړي هغه اندازه چې معلومه کړله د دې روغې سترګې د لیدلو اندازه بیا دې راولاړ شي دا روغه سترګه دې وربنده کړي او هغه عیبجنه سترګه دې ور خلاصه کړي بیا دې وګوري هغه واښه دې ورته ونیسي چې د کومه اندازې ته دې حیوان هغه واښه ولیدل هغه اندازه دې بیا معلومه کړي بیا دې د دې دوو سترګو په مابینځ کې فرق دې وګوري که چیرې نیمی و یا تر نیمی هم زیات یې فرق و نو په دې صورت کې اختری کول ورباندې جایز نه دی. او که چیرې نیمی نه و یا تر نیمی کم و نو په دې صورت کې بیا اختری کول ورباندې جایز دی. او په غاښو کې یوه مسله دا ده په غاښو کې اصل مقصد خوراک کول دی. که چیرې دونه یې غاښونه کمزوري سوي وه دونه غاښونه یې لوېدلي وه چې خوراک یې نه سوی ورباندې کولی تکلیف ورباندې نو په دې صورت کې اختری کول ورباندې جایز نه دی. او که یې خوراک ورسره کولی سوی اگر که یې اکثره غاښونه لوېدلي بیا هم په دې حیوان باندې اختری کول جایز دی. او د لکۍ په باره کې یې مسله دا ده چې که یې لکۍ تر نیمۍ زیاته پرې وه نو بیا اختری نه دی ورباندې جایز. که تر نیمۍ کمه پرې وه نو بیا اختری کول ورباندې جایز دی. او د لکۍ چې کومه لکۍ ده تر لکۍ لاندې بله لکۍ وي د لکۍ هغې ته اعتبار نشته که هغه بلکل نه وي د بیخ څه پرې سوی وي هم اختری کول ورباندې جایز دی. او که ډنګر وي یو حیوان که دونه ډنګر و چې بلکل هډوکې وه ډېر زیات کمزوری و غوښه نه وه غوښه ډېره معمولي وه نو په دې صورت کې اختری کول ورباندې جایز نه دی. او که خارش مرض باندې اخته و یو حیوان نو بیا که دا خارش یې هډوکي ته رسېدلی و نو په دې صورت کې بیا اختری کول ورباندې جایز نه دی. که دا خارش غوښې ته رسېدلی و تر پوستکي یې دا خارش اثر تیر سوی و د غوښې خوا ته رسېدلی و نو بیا اختری کول ورباندې جایز نه دی. او که چیرې یې اثر غوښې ته نه و رسېدلی صرف پوستکي پورې اثر منحصر و نو بیا په دې صورت کې اختری کول ورباندې جایز دی. دارنګه د پښو باره کې دا مسله ده که یوه پښه ګوډه وه نو که چیرې داسې و چې دی کله روان و دغه حیوان دا پښه یې لګوله نو په دې صورت کې اختری ورباندې جایز دی. او که دا پښه نه سوی لګولی پښه یې پورته نیولی وه تکیه یې نه ورباندې کوله نو په دې صورت کې بیا اختری کول ورباندې جایز نه دی. او د تیانو په باره کې مسله دا ده په بزه کې او دارنګه په پسه کې چې یو تی خراب و نو په دې صورت کې اختری نه دی ورباندې جایز. او په غوا کې چې دوه تی خراب وه بیا اختری کول ورباندې جایز نه دی. په غوا کې که یو تی خراب و نو ورباندې جایز دی چې دوه خراب وه نه دی ورباندې جایز. او په پسه کې په دیو کې که یو تی خراب و هم اختری کول ورباندې جایز نه دی. نو دغه شرطونه په اختری کې دا ضروري دی چې دغه عیبونه په اختری کې نه وي. که دغه یو عیب پکښې پیدا سو په اختری کې نو بیا په دې اختری باندې اختری کول دا جایز نه دی. او بیا په اختری کې بهتره دا ده چې سړی داسې رنګ والا اختری پیدا کړي لکه چې سپین رنګ والا وي او تور ټکي پکښې وي. ځکه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې و کان النبي صلی الله علیه وسلم یضحي
بکبش اقرن فحیل. وی نبی علیه السلام په داسې اخترې باندې به اختری کوئ چې هغه به ښکرور و، اگر چې ښکرونه شرط نه دي خو لیکن ښکرور اختری دا بهتر دی. ښکرور به و، یو صفت به یې دا و، او بل به دا و فحیل چاغ به و، چاغ اختری و د نبی علیه السلام، او بل دا و ینظر فی سواد ویأکل فی سواد ویمشي فی سواد، او بل صفت یې دا و چې د سترګو شاوخوا یې تور وه او د خولې شاوخوا یې هم تور وه او پښې به یې هم تورې وې. د نبي علیه السلام اختری به دا رقم و. دا رقم اختری کول دا بهتر دی، دا زیات ثواب لري. خو لیکن که دغه شرطونه نه وي او هغه مخکیني شرطونه په یوه اختري کې موجود وي بیا هم اختری کول ورباندې جایز دی. او د اختري دپاره بیا وخت ضروري دی، یو خاص وخت لري اختری. په اخترې کې که چیرې سړی تر وخت مخکې حلال کړي یا وروسته حلال کړي بیا دا عبادت نه دی. اخترې کې یوه عجیبه مسله ده، د په اخترې کې یوه دا خبره معلومیږي په اخترې کې چې د شریعت دین چې دی دا په اتباع باندې بنا دی. لکه څنګه چې شریعت وویل عقل به سړی د شریعت تابع ګرځوي، شریعت به د عقل تابع نه ګرځوي. لکه دغه اختری کول دا عبادت دی، خو لیکن داسې عبادت دی د اختری که چیرې تر دې وخت مخکې یې سړی حلال کړي نو بیا دغه عبادت نه حاصلیږي. په دې وجه که د چا څه اختری قضا سو، اختری ونه کړي ځینې پاته سو، نو بیا وروسته دی اختری نشي کولی، دی به راولاړېږي هغه پیسې به یو مسکین ته ورکوي. که دی یو پسه حلال کړي یو بل حیوان حلال کړي نو هغه اختری بیا نه ادا کېږي. نو دا یو داسې عبادت دی چې په هغه خپل وخت سره کول یې لازم دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نقل لبرا ابن عازب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د اختر په ورځ داسې وعظ وکړي او دا خبره یې موږ ته وکړل ان اول ما نبدأ به فی هذا اليوم، چې موږ هغه اولنی کار چې موږ هغه کار باندې شروع کوو په دې ورځ کې د اختر په ورځ اول کار موږ دا کوو ان نصلیه، چې موږ به د اختر لمونځ کوو، د اختر لمونځ به کوو او بیا ثم نرجعو، بیا چې کله د اختر د لمانځه څخه فارغه سولو بیا راغلو خپلو کورو ته فننحره، نو موږ به بیا خپل اختریان حلالوو، خپل اختریان به بیا په دغه وخت کې حلالوو. ومن ذبح قبل ان نصلیه، او چا چې مخکې تر دې چې موږ لمونځ وکړو د اختر لمونځ نه و سوی یو چا اختری حلال کړي فانما هو لحم شاة عجله لاهله، نو دغه د ده اختری نه دی، دا صرف یو د پسه غوښې دی چې ده د خپل کور د والاوه دپاره په تلوار سره دا غوښې حاصلې کړلې. دا یو تلواري غوښې دی، د پسه غوښې دی چې ده د خپل کور والاوه دپاره ژر تیارې کړلې، تلوار یې ورباندې وکړي. ولیس من النسک فی شیء، او دا د اخترې څه هېڅ شی نه دی حساب، په اخترې کې دغه شی نه دی حساب. او دارنګه په بل حدیث کې راغلی دی ومن ذبح قبل ان یصلی، څوک چې لمانځه مخکې یو اختری حلال کړي فلیذبح مکانها اخرى، نو د هغه پر ځای دې بل یو حلال کړي. ومن ذبح بعد ان یصلی، او چا چې تر لمانځه کولو وروسته حلال کړي فقد اصاب سنتنا، نو ده زموږ په طریقه باندې عمل وکړي. زموږ طریقه دغه ده چې اول به لمونځ وي او بیا تر لمانځه وروسته به اختری حلالېږي. نو په اخترې کې یوه مسله دغه ضروري ده چې سړی به تر لمانځه وروسته حلالوي. تر لمانځه مخکې که چا حلال کوي نو بیا دغه اختری نه دی صحیح. خو که چیرې داسې و چې یو سړی اختری په بل ځای کې و، مثال په افغانستان کې و یا په بل ځای کې و چې هلته اختر مخکې ورځ و او دی په بل ځای کې و چې هلته اختر نه و، مثال دی دلته و اختری په افغانستان کې و، نو هلته مخکې هم حلالولی شي، تر دغې ورځې مخکې حلالولی شي. اختری چې په کوم ځای کې وي نو هغه ځای ته اعتبار شته، په هغه ځای کې چې کله لمونځ وسو نو بیا دی خپل اختری حلالولی شي. او د لوی اختر باره کې یوه سنت طریقه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې کول چې اول د واره به یې لمونځ کوئ، تر لمانځه مخکې به یې خوراک نه کوئ، کله به یې چې لمونځ وکړئ تر لمانځه وروسته به یې بیا خوراک کوئ. او په کوچني اختر کې سنت طریقه دا ده چې اول د واره تر لمانځه مخکې به یې خوراک وکړئ بیا به ولاړئ لمانځه ته.
دا هم سنت طریقه ده. او بیا چې څوک اختری کوي د هغه دپاره اول سنت او بهتره خبره دا ده چې دی اول وار باید د اختري غوښه وخوري په دې ورځ، اول خوراک چې د خپل اختري ته وکړي، دا بهتره خبره ده. او بل د اختری په خپل حلالول دا سنت طریقه ده. که خپله څوک نشي حلالولی نو بیا به دی ورته دریږي چې بل څوک یې حلالوي، دی باید ورته حاضر وي د هغه اختري د حلالولو په وخت کې. او بل د اختري د غوښې د تقسیم باره کې یوه مسله چې ضروري مسله ده او ډېر خلک په دې کې غلطي کوي. که څوک سره شریکان و په غوایي کې 7 کسان یا په وش کې سره شریکان و 7 کسان، نو په دې صورت کې چې غوښه تقسیموي، که چیرې داسې وه چې دا کسانو خوراک ګډ و، په کور کې سره شریک وه، ډوډۍ مشترکه وه، نو په دې صورت کې که په هر ترتیب باندې دوی دا غوښه استعمالوي، هر رقم چې تقسیموي هغه د دوی خوښه ده. خو لیکن که چیرې سره جلا وه، په ډوډۍ په خوراک کې سره جلا وه، نو بیا ضروري خبره دا ده چې د دې اختري غوښه به په ټول باندې سره تقسیموي. تلي به د هر یوه حصه به جلا تلي او بیا به یې سره تقسیموي. بغیر د ټوله که داسې په تقسیم باندې څوک په اټکل باندې ورته وایي کوټې جوړې کړي چې دا یې ستا او دا یې ستا، په دې ترتیب سره که سره تقسیم کړي نو دا د فقې ټولو معتبرو کتابو لیکلي دي، رد المحتار هم لیکلي دي، او دارنګه نورو علماو احسن الفتاوا کې نورو علماو تقریبا ټولو دا مسله لیکلې ده چې که چا په تقسیم سره په اټکل سره یې تقسیم کړله نو په دې کې سود راځي، ځکه غوښه د هغه شیانو څخه ده چې په دې کې سود راځي، نو په غټه ګناه کې به سړی واقع شي. نو د دې دپاره دا ضروري خبره ده چې سړی به دغه خوراک دا غوښه به تلي به او بیا به یې د ټول په طریقه سره تقسیموي. که چیرې داسې و چې یو چا ته په تقسیم کې سر و پښې ورسېدل یا پوست ور ورسېدی، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې د دې یوه کس چې دا سر و پښې ورسېدلی دی د دغه اندازه دوی په اټکل سره معلومه کړي، ده ته جلا اندازه مقرره کړي چې دغه یې ستا برخه، که دا ونه تلي دغه نورو سره یې برابر نه کړي هم صحیح ده. خو لیکن دغه نورو حصې داسې برابرې په ټول سره ورکول لازم دي، که داسې نه کړي نو بیا دا په سود کې داخلیږي او دا ناروا کار دی. او د اختري د پوست باره کې مسله دا ده، د پوست خیراتول بهتر کار دی. سړی خپله نه کې استعمال، که خپله استعمالوی نو په داسې شي کې به یې راولي چې هغه همیشه دپاره استعمالیږي، خرڅوي به یې نه، که خرڅ کوي هغه پیسې به یې خیراتوي. لکه مثال مسله ځینې جوړه کړي نو دا جوړول ځینې جایز دی، خو لیکن بهتره دا ده چې خیرات یې کړي او مسکین یو غریب ته یې ورکړي. او بیا که چیرې یو څوک راولاړ شي ویالي نو الیل هم جایز دی. علماو لیکلی دي، مفتي رشید احمد لودیانوي رحمه الله په احسن الفتاوا کې لیکلی دي، دارنګه مولانا محمد یوسف لودیانوي رحمه الله دویم لیکلی دي په خپل کتاب کې چې د دې الیل جایز دی. خو لیکن که سړی خیرات کې بهتره خبره دا ده چې خیرات یې کې جلا ثواب به شي، الیل او بیا ورسره خوړل دا هم جایز دی. نو دا د اختري باره کې بعض ضروري مسلې دي، باید دغه مسایل سړی عملي کړي او باید د دې مطابق خپل عمل وکړي. او دغه اختری چې کوم ثواب لري په دې کې باید سړی هر یو کوشش وکړي، ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې فرمایي چې اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحي. نبی علیه السلام په مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړل، نو په دې 10 کالو کې د اختری کوی، هر کال به یې اختری کوی. بعضو روایاتو کې راغلی دی چې 2 اخترې به یې وکړل او د یوه اخترې باره کې دا فرمایل چې دا زما د ځان دپاره دی او دغه اختری زما د امت ته طرفه دی. نو بیا به حضرت علی رضی الله عنه هم د نبی علیه السلام دپاره عقیده یې خراب وه، شرکي عقیده یې وه، یا شیعه و یا بله داسې غلطه عقیده یې وه چې هغه د اسلام خلاف عقیده وه، د شرک عقیده وه. که یو کس داسې د شرکي عقیدې ورسره شریک سو نو د ټولو اختری بیا نه صحیح کېږي. په دې کې به هم سړی احتیاط کوي. او بل د دې اخترې د اختر د ورځو باره کې بله مهمه خبره دا ده چې په دغه ورځو کې دا تکبیرات ویل کېږي،
دا تکبیرات پر نر او ښځه پر ټوله باندې واجب دی د راجح قول مطابق. سړی به په زوره وایي او د هر لمانځه وروسته یو واره ویل دا واجب دی، او ښځې به په کراره وایي، په زوره به یې نه وایي. خو لیکن په مسجد کې خو اکثره وخت د سړي په یادېږي، د سړو په یادېږي، خو د ښځو دپاره مشکل دا دی چې اکثره وخت یوازې به لمونځ وکړي نو په یاد یې نه سي، یېرې سي هغه تکبیرات. نو د دې دپاره بیا علماو دا طریقه ښولې ده چې په کوم ځای کې دغه زنانه لمونځ کوي په هغه ځای کې راولاړې دي سي، په یو پرچې باندې دې دا تکبیرات ولیکي او د خپل مخ ته دې وځړوي. نو لمونځ چې وکړي چې خپله پرچې ته وګوري خپله به یې په یاد سي. نو که دغه طریقه عملي کړي چې پرچې یې ولیکي او پرچې خپل مخ ته وځړوي نو انشاءالله بیا به یې دغه اختری، بیا به یې دغه تکبیرات نه هېرېږي. او تکبیرات دا دی: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا یو واره تر هر لمانځه وروسته ویل دا واجب دی، هم په سړو واجب دی او هم په ښځو باندې واجب دی. اکثره ښځې په دې باره کې نه یې خبرې، نو د هغو خبرول دا هم د کور والاو د سړو مسؤلیت دی چې هغه به خبروي، او بل دغه طریقه که دوی عملي کړي نو بیا به انشاءالله د دوی څخه دغه تکبیرات به ځینې هېرېږي نه. او بل د اختر د لمانځه په باره کې یوه سنت طریقه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا طریقه عملي کوله چې کله به د اختر لمانځه ته تلئ نو په کومه لار به چې تلئ، چې په کومه لار به ولاړئ د هغې خوا به چې بېرته راتلئ نو بیا به یې لاره بدله کړله، په هغې لاره به نه راتلئ. د دې دپاره یو غرض دا و پکښې چې د مسلمانانو ډله ډېره معلومه سي، دا لمونځګزاره او دینداره خلکو ته ډېر معلوم سي چې ډېر خلک دي دا دې په دین روان دي او لمونځ کوي ډېر خلک. یو مقصد پکښې دا و، او بل مقصد دا هم دی چې سړی په کومه لار لاړی نو هغه لار به سړي ته شاهدي وایي د قیامت په ورځ، د انسان باره کې به شاهدي ورکوي چې دغه کس په دې لار باندې تللی و د عیدګاه لمانځه ته، د اختر لمانځه ته زه دا شاهدي ورکوم. نو دا ډېرې د عبادت ورځې دي، په دغو ورځو کې دا عبادتونه باید سړی کوشش وکړي چې دا عبادتونه وکړي، نو انشاءالله الله پاک به داسې اجرونه ورکړي. که څه شیانو کې د حاجیانو سره مشابهت وکړي نو الله پاک به دغو خلکو ته چې حج ته نه یې تللي، علماو لیکلي دي چې د الله د ذات څخه ډېر دا امید دی چې په کومو شیانو کې دوی مشابهت سره وکړي الله پاک به دوی ته هم د حاجیانو په رقم ثوابونه ورکړي. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.